أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین روان دی آیت مبارک کے اللہ ارشاد و فرمائل چې دا کفار د مسلمانانو خلاف هر قسمه سازشونه او مسلمان ته ضرر او تکلیف رسولو کوشش کوي. چې کله مسلمان ته څه خوبی ملو شي، خواله وته ملو شي، نو دا کفار ډیر غمجن شي، او چې کله مسلمان باندې لوګون ته تکلیف راشي نو دا کافران بیا خوشحالي مناوي. خو الله او فرمایل چې اے مؤمنانو که تاسو صبر وکړو او تقوا می اختیار کړه نو د کفارو اس یو مکر او فریب تاسو ته نقصان نشي در رسولی. نو اوس دلته په دې لومبني دو آیاتونو کې الله تعالی مسلمانانو ته د صبر تلقین ورکړي، او په دې دواړو آیاتونو کې یو عظیمه غزوه ته اشاره ده چې هغه غزوه احد ده. زیاتر مفسرین دا خبره کوي چې دا آیاتونه مبارک د غزوه احد باره کې نازل دي. د غزوه احد نه وړاندې یو لویه غزوه چې هغه د بدر مقام باندې شوې وه په 2 هجري کې، او په هغې کې چې کوم دي د کفارو لوی سرداران او یا کسا مردار شیو او یا کسا چې کوم دي هغه قیدیان شیو. د کفارو په زړه کې د انتقام هغه اور بلیده چې را مونږ د دې مسلمانانو نه دا بدله او انتقام اخلو. نو د غزوه بدر په واقعه کې چې کوم دي دا کافرانو چې کوم نقصان شیو نو هغه ټول راغون شو او دا فیصله وکړه چې زمونږ کومه قافله د شام نه تجارتي راغلی ده، دا سامان به ټول مونږه د مؤمنانو خلاف په جنگ کې استعمالو او په خپل استعمال کې به نه راولو. برحال په 3 هجره کې بیا د شوال میاشت وه، د ورکوټي اختر، بعض روایات کې 5 شوال راځي. د الله پیغمبر ته اطلاع رااله چې کفار مکه مدینی حدود ته رانږدې شوي دي او حمله کوونکي دي. د الله محبوب پیغمبر خپل ملګرو سره، صحابه کرامو سره، او دغه دی کې د منافقانو چې کوم سردارو عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه نه مشوره واغشتله چې څوکو. نو زیاتر مشوره دار علی چې مدینه منوره کې به مونږه خار کې به پاتې شو، که کفارو مونږ باندې حمله وکړه مونږ به مدافعت کوو او د هغې حملې جواب به ورکوو. د الله د پیغمبر هم دا رایه وه. لیکن بعض صحابه کرام خاص کر نوجوانان چې کم صحابه کرامو په غزوه بدر کې شرکت نو کړي نو د هغې په اړه کې د جهاد یو جذبه او شوق ولوله موجود وه، او هغې دا غوښتل چې کله موقع بیا راله موږ به خامخا په دغه غزواتو کې جهاد کې حصه لو او خپل ځان به قربانو. نو دغه صحابه کرامو نوجوانان دا رایه ورکړه چې ای د الله پیغمبره مونږ چې کله مشرکانو کافرانو نو دې مکی معظمې دا کافران چې کوم دي زمونږ خار ته قدم نشو نږدې کولو، اوس چې کله مونږ اسلام قبول کړو دوی به زمونږ خار ته څنګه راځي؟
لہذا موږ به بهر ځو او دوی سره مقابله کوو. د الله پیغمبر چې کله دغه صحابه کرام دا جذبه ولیدله کور ته لاړ، حجرې مبارک ته زغره واچوله، هتیار راواغستل. د الله پیغمبر څنګه چې کور ته لاړ نو بعد صحابه کرامو چې کوم دي دغه د نورو ملګرو ته وایي چې تاسو د الله د پیغمبر رائے قبول نکړه او تاسو خپل رائے ورکړه، د الله پیغمبر باندې وحی نازلیږي، دغه چې کوم رائے هغه صحیح وي. نو هغې بیا په دې خپل رائے باندې پښیمان هم شو. هغه نوجوانان د الله پیغمبر بهر ووتو، ورته ویل چې د الله خوږه پیغمبره څنګه چې ستا رائے وي زموږ په هغې باندې راضي یو او موږ خپل رائے باندې چې کوم دي پښیمان یو. د الله پیغمبر چې کله پیغمبر هتیار واخلي واچوي نو بیا هغه هتیار غورځوي نه، اوس به خامخا مقابله بهر وځو. بهرحال 1000 صحابه کرام چې پای کې د عبدالله بن ابی ابن سلول 300 ملګري هم شاملو، را روان شو د کفارو مقابله. او کفار چې کوم دي تقریبا 3000 کفار سره د اسلحې او د هتیار او د سوړلو روان دي، مدینه منورې حدود ته داخليږي. د الله پیغمبر چې کوم دي خپل ملګري روان کړل ځان سره، د جمعې ورځ وه او ځان سره روان کړل. دغه دوران کې چې کوم دی عبدالله بن ابی ابن سلول چې خپل ملګري 300 کسانو هغه واپس کړل د دې دپاره چې زما رایې چا منظوره نه کړه، لہذا زه چې کوم دی په دې کې حصه نه اخلم. 200 صحابه کرام پاتې شو. د الله پیغمبر هغې سره راغی د احد میدان ته او د احد غر ته چې کوم دی شا کړه، د احد غر چې کوم دی ورته شاته پاتې شو او خپل لښکر یې چې کوم دی هغې له سببندي وکړه. او دغه دی کې خطره وه چې دا کفار به د احد د شا طرف نه چې کوم دی په موږ باندې حمله کوي. نو 50 صحابه کرام د عبدالله بن جبیر رضی الله عنه په قیادت کې په هغه درې باندې چې کوم دی مقرر کړ چې تاسو به په دې دره باندې لاړ او دا دره به هیڅ حال کې پرېږدئ نه، که موږ شکست کړو، که موږ ته فتح ملاویږي، که موږ سره هر قسمه حالات کېږي، خو تاسو به دا دره په هیڅ حال کې پرېږدئ نه. چې کله د جنگ آغاز شو نومبني علی کرم الله وجهه میدان ته ووتو، هغه خپل مقابل د کفارو کس چې کوم دی مردار که. بیا سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه هغه میدان ته ووتو، هغه خپل مقابل کافر مردار که. بیا ابو دجانه رضی الله عنه هغه ووتو، هغه خپل هغه مقابل کافر چې کوم دی مردار که. مقابله شروع شوله او علی کرم الله وجهه او سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه او حضرت ابو دجانه دغه زورور حملو باندې د کفارو د خپې چې کوم دی پر پیدو شولې او د میدان نه تیښته شروع کړل. تر دې چې بعض صحابه کرام فرمایي چې دوی ځان سره کومې ښځې راوستې وي، هغه ښځې چې کوم دي هغې منډې وهلې، پنسې بره کړې وي، هغه پاسې به چې کوم دي د هغې هغه آواز راته او منډې واله. چې کله د کفارو میدان نه منډې شروع کړې نو مال غنیمت ته پاتې شو. دې صحابه کرامو چې کوم دي د هغې هغه جمع کول شروع کړل. نو په دره باندې چې کوم صحابه کرام د الله پیغمبر مقرر کړي 50 کسه، هغې چې کله دا ولیدل چې میدان کې خو چې کوم دی مال غنیمت حاصلېږي، راغونډېږي، کفارو چې کوم دی میدان پرېښودو منډه وخي، نو هغې هغه دره پرېښودلو اراده وکړه. عبدالله بن فرمایل چې د الله پیغمبر موږ ته ویلي دي که فتح وي او که شکست وي چې تاسو به دا دره پرېږدئ نه. خو برحال د هغه خبرې ونه منله او زیاتره صحابه کرام هغوی چې کوم دی رال هغه میدان ته او 11 صحابه کرام پاتې شو په هغه دره باندې. دوی چې کله هغه میدان ته رال د شا طرف نه چې کوم دی خالد بن ولید چې لا مسلمان شوی نو، چې کله هغه دا دره خالی ولیدله نو هغه د شا طرف نه حمله شروع کړه او دغه 11 صحابه کرام چې کوم پکې ناست وو هغه شهیدان کړل او میدان ته کفار بیا را داخل شو. دغه دی کې صحابه کرامو خو چې کوم دی سر ټیټ نیولو لاندې مال غنیمت جمع کولو او د پاسه بیا د کفارو تورې چې کوم دی حملې شروع شولې. دغه دی کې صحابه کرام بدحواته شو، یو خوا بل خوا غبراهټ پریشانی رااله، تر دې چې په دغه بدحواسۍ کې بیا صحابه کرامو په یو بل باندې تورې چلولې. او یو صحابي د هغه نوم دی حضرت حذیفه رضی الله عنه، د هغه پلار یمان چې کوم دی هغه هم د خپلو ملګرو صحابه کرامو نه چې کوم دی شهید شو. او دغه دوران کې یو
کافر دی عبدالله ابن قمیه هغه چې کوم دی مصعب بن عمیر چې داغه په لاس کې جنډه وه هغه شهید کو چې کله هغه شهید شو او داغه شکل مبارک د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مشابه نو شیطان لعین چې کوم دی دا आवाज اوچت کو چې محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه قتل کړي شو شهید کړي شو صحابه کرامو چې دا आवाज اوریدو ناغي هغه همت نورم بیل تر دې چې بعض صحابه کرام چې اوس د جنگ څه مطلب دی او بعد وی چې نه موږ د الله د دین دا باقاعده پاراوتیو جنگي په ترغیب پورې چې شهیدان شو برحال دغه دې کې چې کله صحابه کرامو دا بدحواسی پکې شروع شولا د الله پیغمبر وت आवाज کو چې الی عباد الله اذا الله بندگانو ماتره تراشه کعب بن مالک فرمای چې ما د الله د پیغمبر مخ مبارک چې په خود کې بندو او مخ ښکارېدنه خو مې صرف سترګې وپېژندلې نو هغه आवाज چې اے صحابه کرامو د الله پیغمبر حیات جمدی دی داغه आवाज چې خلک هغه اوریدو نو صحابه کرام واپس بیا د الله پیغمبر تغیر چاپه توش دغه د کې کفارو چې کم دي حمله کولې د الله پیغمبر باندې به تیرونو گزارونه کول صحابي دی یو ابو دجانه تعالی عنہ دغه شان زبیر بن عوام ابو طلحه د الله پیغمبر ته مخامخ ولاړو او د الله پیغمبر به د تیرونه بچ کولو دا غشونه د تور حملونه برحال یو ظالم چې کم دی عبد الله ابن قمیه یادیږي چې هغه د الله پیغمبر باندې په تور گزارو کو نو مخ مبارک چې کم دی داغه چې کم خولو داغي کړه مخ مبارک کې داخلي شولې او غاخونه مبارک شهیدان شو داغي نبی دی روانه شولې اوس دغه دی چې کم دی بعض صحابه کرامو د الله پیغمبر مدافعت کولو او زیاتر چې کم دی صحابه کرام په دغه غزوه کې بیا تقریبا او یا کس شهیدان شو او د کافرو چې کم دی 22 کس کافران پکې مردار شو نو په دې آیتونو کې الله تعالی دغه غزوه احد هغه واقع ذکر کړي چې واذ غدوت من اهلک یاد کا اے زما حبیب هغه وخت چې د سبا پټیم کې ته اوتلی من اهلک د خپل اهل او عیال نه د خپل کور نه اهلک مطلب دلته د خپل کور مراد دی چې د خپل کور نه ته اوتلی د صحابه کرامو سره او د غزوه احد د پاره بیا په غزوه احد میدان کې تا خپل ملګری په صف کې صفونه کې اغي تیارول او مرچو کې تا کې نول نو لای تبوئ المؤمنین تا کې نول مؤمنان مقاعد په مورچو کې للقتال د جنگ د پاره ویا پاغه صفونه کې او درول اغه ته طریقه خول اغه ته خپل خپل ځای خول چې تاسو بدی دي کې ناسه او مقابله وکوي والله سميع عليم او الله خوریدون کې دي او په دي اوس دغه دي کې چې کم دي چې کلا دا قتال او جنگ شروع کیږي نو چې کله عبد الله ابن ابي سليل چې کم دی خپل ملګری واپس کړ نو بعض یو دوه قبيله وي بنو سلمہ بنو حارثه چې کمزور غونتی ایمان لره هغه په لکه س بوزدلی غونتی رااله چرا زیاتر چې کم دی ملګری واپس لاړ او دا خدري در کسان دي دا جنگ بسنګ کیږي نو الله او داغي حال بیانې اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا یاد کا هغه وخت چې اراده وکړه دوه ډلو منکم پتاسن کی ان تفشلا چې بوزدلی اختیار کی او بوزدلی ته تیار شي گویا همت بیلی لیکن الله چې کوم دی هغه بیا هغه قبیله هغه الله همت ورکو او الله فرمایي والله وليهما اے مؤمنانو الله تاسو مددگار دی اسم يرونکه غوري الله تعالی چې کوم دی د خپل ملګرو د خپل پیغمبر دغه د ملګرو امداد کوي او وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله باندې پکار دي چې دا مؤمنان باور او اعتماد وساتي اوس په دې غزوه کې ابتداءً چې کوم دی اول فتح وا رستو بیا چې کوم دی لوګون ته خبره بل خواش ولا مؤمنان پکې ځا شهیدان شو او اصل کې بیا هم چې کوم دی اگر چې مؤمنان پکې شهیدان شو خو لیکن د الله پیغمبر میدان پرې نه دی پاغه میدان کې د الله پیغمبر سره د خپل ملګرو ولاړ دی او کافران چې کوم دی بیا دغه میدان نه تللی دی میدان پرې دی خو
خو لیکن وقتی چې کوم دی مؤمنانو ته لږ غونتې تکلیف او یو قسمه هزیمت او شکست ملو شو، د هغې وجه څه ده؟ د هغې یو وجه هم دغه ده چې خو مسلمان به د الله په ذات باندې باور ساتي، په خپل تعداد باندې په خپل وسلو باندې باور به نه وي، ځکه چې په غزوه بدر کې 314 مؤمنانو او مقابل کې چې کم دي زر کفارو او وسلم کم وا او دغه شان چې کم دي کفار مسلحو، لیکن الله هغه کې چې کم دي د کفارو له شکست ورکړه او مؤمنانو چې کم دي هغې ته الله فتح ورکړه. نو پته ولګېدله چې په هر میدان کې چې کله فتح ملاویږي مسلمان ته، نو هغه به اله ملاویږي چې د مسلمان د الله په ذات باندې باور وي او د الله د احکاماتو اطاعت کوونکی وي. اوس دلته صحابه کرامو لوګونته د الله د پیغمبر هغه خبره ونه منله چې کم صحابه کرام په دره باندې مقررو، هغوی چې کم دی هغه ځای پرېښودو، نو هغه فتح چې کم دی عارضي په شکست کې بدله شوله. نو دې کې دا خبره هم ثابته شوله چې کم دی کې د الله د پیغمبر د حکم خلاف ورزي کېږي، نو هلته به چې کم دی مسلمان ته تکلیف ملاویږي، او چې کم دی کې مسلمان د الله او د الله د پیغمبر احکاماتو باندې عمل کوي او دی صبر کوي او تقوا پرهیزګاري اختیاروي، نو ته کفار چې کوم دی هیڅ قسمه ضرر نشم رسولی. اوس هم که مسلمان د الله او د الله د پیغمبر احکاماتو باندې عمل کول شروع کړل او د الله په ذات باندې باور شروع کړه، نو ته په هر میدان کې الله فتح او کامیاب ورکوي. دا بله خبره چې مسلمان نن چې کوم دی هغه بې لارې شوي دي، د الله او د الله د پیغمبر د احکاماتو خلاف ورزي کوي، نو هر ځای کې چې کوم دی تکلیف کې دی او شکست خوریا. لہذا پدې کې چې کوم یو خدا او بل د الله د پیغمبر د مخ مبارک زخمی کېدل، غاښونه مبارک شهیدان کېدل، نو پدې کې چې کوم دی دا علما فرمایي چې د الله د پیغمبر چې کله خلق معجزات وویني، نو اسې نه دی الله د پیغمبر ته د خدای حیثیت ولا ورنکي. نو د عقیدې توحید لپاره مضبوط والي لپاره چې د الله پیغمبر چې کوم دی دا هغه باندې زخمی کېدل، د هغې نه وینه بهېدل، دا بشري تقاضا ده او دا د الله د پیغمبر یو نمونه خپل امت ته پاتې شوله چې کله امت چې کوم دی په جهاد کې زخمی کېږي او یو اندام یې خرابېږي کټ کېږي، د به الله اجر او ثواب ورکوي. بیا هغه زخمونه په هغې باندې دوایي لګول، هغه وینځل، په هغې باندې چې کوم دی ایرې وغیره لګول، وینه بندول، دا علاج چې کوم دی دا یو قسمه سنت طریقه ده. نو په دې ټولو خبرو کې چې کوم دی امت یو درس او تعلیم دی چې د الله د پیغمبر اسوه دا زمونږ دپاره نمونه ده، په هغې باندې عمل کولو کې ثواب ملاویږي او د الله د پیغمبر اطاعت دا د امت دپاره د ډېر لوی د خیر او برکت باعث ګرځي. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کا هغه وخت ای زما حبیبه چې د سبا په ټیم کې ته د خپل کور نه ووتلې، تبوئ المؤمنین او تا کېنول مؤمنان مقاعد په مورچو کې للقتال د جنگ دپاره. والله سمیع علیم، الله اوریدونکی دی او ښه علم والا دی، پوهه والا دی، په نیتونو باندې واقف دی، خبردار دی. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کا هغه وخت چې اراده وکړه دوه ډلو په تاسو کې ان تفشلا چې بزدلي اختیار کی. والله ولیهما، او الله مددگار دی د دوی. وعلى الله فلیتوکل المؤمنین، او په الله باندې پکار دی مؤمنانو ته باور کول. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کا هغه وخت ای زما حبیبه چې د سبا په ټیم کې ته ووتې د خپل کور نه، تبوئ المؤمنین او تا کېنول مؤمنان مقاعد په مورچو کې للقتال د جنگ دپاره. والله سمیع علیم، الله ښه اورېدونکی دی او ښه پوهه ذات دی. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کا هغه وخت چې اراده وکړه دوه ډلو د تاسو کې ان تفشلا چې بزدلي اختیار کی. والله ولیهما، او الله مددگار دی د دواړو ډلو. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، او په الله باندې پکار دی چې مؤمنان باور او اعتماد وکړي.